کار اعمار یک چکدم به هدف کنترل سیلاب‌ها و تقویه آب‌های زیرزمینی در ساحه شنکه ولسوالی گیلان غزنی از سوی وزارت آب و انرژی ادامه دارد. مسئولین محلی میگویند که 43% کار این پروژه پیش رفته که با تکمیل شدن آن گنجایش ذخیره 80,000 متر مکعب آب را خواهد داشت و نوع کاریزی آبی را تغذیه خواهد کرد. دا بند تقریبا 8000 متر مکعب اوبه ظرفیت لري او دلته نه کاریزونه دي چې هغه تغذیه کوي. د چکډام اساسي هدف هم دا شاید چې یو خو باید لاندې اوبه تغذیه کړي او دویم هدف هم دا شاید چې باید سیلابونه کنترل کړي. از سوی هم باشندگان محل خواستار تطبیق این چکدم به کیفیت بهتر می باشند. په دې باندې ډېر خوشاله ده کې بندر تر نه لس کاریزه تر لاندې دي. دا کاریزونه که دا بند خدای پاک جوړ کړو دا ټول کاریزونه به راووځي. تقریبا 15-16 زره کوره تر دغه بند لاندې دي. دا ټوله دغه پیدا اخلي او که چېرته دا بند رامات شي یا خراب جوړ شي دغه ټول کلي وړي بیا نه کاریز ته نه شی ته نه شی ته ټول کلی به دغه یو وایي. پوښتنه خو همدغه ده چې دا بند که اسمازې اوبه راشي دا کلی ټول له بینه وړي. نو غوښتنه همدغه ده چې موږ ته ښه را جوړ کړي او ښه اساسي را جوړ کړي ځکه چې دا ټول ولس و دا ټول ولسوالي و دغه بند ته ضرورت لري. در همین حال مسئولین محلی و شرکت تطبیق کننده از کیفیت کار این پروژه ابراز اطمینان می‌دهند. د کیفیت په اړوند به زه تاسو ته وایم چې د کیفیت لپاره الحمدلله موږ د آب استاده د غزنی د ریاست څخه موږ دایمي ناظر لرو نو د کیفیت د نگاه نه تاسو خاطرجمه اوسئ. کیفیت ان شاء الله ښه په اطمینان سره ترسره کیږي. قابل یادآوری است که به گفته مسئولین این پروژه در ماه حمل سال جاری به ارزش بیش از 19 میلیون افغانی از سوی وزارت آب و انرژی آغاز شده و تا ماه میزان همین سال تکمیل خواهد شد.